سلام، وخت مو بخیر. په مو راړوم د نن ورځې مهمه وروستیو خبرونو ته. د افغانستان د کرلو بولګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال د ایران د کرنې وزارت د اوبو او خاورې له مرستیال سره په لیدنه کې د کرنې او بولګولو او مالدارۍ په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا په اړه خبرې کړې دي. کرنې وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو لورو خصوصي سکتورونو پانګونې د افغان محصولاتو بازار موندنې او ترانزیتي اسانتیاو د برابرولو پر اهمیت ټینګار کړی. د ایران د کار، تعاون او ټولنیز هوساینې وزارت مرستیال په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي سید مالک حسیني په مشرۍ دا پلاوی به د کار او ټولنیزو چارو له وزیر عبدالمنان عمري سره په دوه اړخیزو کاري اړیکو، کاري ځواک په تبادله، د تخنیکي او مسلکي زده کړو د پراختیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رغچی د وینزولا د بهرنیو چارو وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د ولسمشر نیکولاس مادورو او د هغه د میرمنو نیول د دولتي ترهګرۍ او د وینزولا د خلکو پر ملي حاکمیت او اراده برید بللی. هغه ټینګار کړی چې ایران د وینزولا او دغه هیواد خلکو ملاتړ کوي. مخکې له دې د چین او روسیې بهرنیو چارو وزارتونو له متحده ایالاتونو وغوښتل چې نیکولاس مادورو او د هغه میرمن خوشي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي کیوبا ښایي د امریکا د هغو هڅو راتلونکی هدف وي چې موخه یې په لویدیځ نیمه کوره کې د نفوذ بیا ټینګول دي. روبیو زیاته کړې ده که د کیوبا د حکومت له چارواکو څخه وای نو د امریکا پوځ له وروستیو عملیاتو وروسته به یې د اندېښنې احساس کوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې متحده ایالات په لاتینی امریکا کې اوږد پوځي او سیاسي تاریخ لري. له هغې ډلې څخه په 1961 کال د خلیج خوګانو ناکامه یرغل هم شامل دی. او وروستی خبر مو هم د وینزولا سترې محکمې اعلان کړی چې د پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو مرستیال به د لنډمهالې ولسمشرۍ په توګه د دولت سرپرستی پر غاړه واخلي. وایي چې دا پریکړه د اداري تسلسل د ساتنې او د ملي ګټو خوندیتوب په موخه شوې ده. بلخوا واشنګټن ویلي که د لیست د امریکا له طرحې سره همغږي وښیي نو کاراګاس به له امنیتي ګواښونو خوندي وي او دغه هېواد ته د امریکایي ځواکونو د لېږلو اړتیا به نه وي. قدرمن اوریدونکو، خبرنامه همدومره و. تر بیا ښې چارې.